الله جل شانه ودغه کس ته 18 درجه 18 مرتبه ثواب ورکوي د یوې روپۍ په عوض کې په قرض یې ورکړه 18 مرتبه ثواب دی او که چیرې یو څوک چاته پیسې په صدقه ورکړي په لسه باندې ثواب فقلت ما هذا یا جبریل نبی علیہ السلام وایي چې ما د جبریل علیہ السلام څخه پوښتنه وکړله چې په دې نظام مې سر نسو خلاص په دې نسوم پوه د عقل تقاضا دا ده چې د صدقې ثواب باید زیات وي ځکه صدقه چې ته چاته ورکې بیرته بیا نه ځینې غواړې پیسې د هغه سوې او قرض چې ورکې بیا خو بیرته ځینې غواړې نو تقاضا دا ده چې باید د صدقې ثواب کم وای د قرض ثواب د صدقې ثواب زیات وای د قرض ثواب کم وای وای جبريل عليه السلام راته وویل ان الصدقه تقع في يد الغني والفقير صدقه چې زه کوم ته کوي کله کله زه یو چاته لاس ونیسم صدقه وکم هغه محتاج وي او کله داسې هم وي چې ما ورته صدقه وکړو یو چاته یې ورکړو هغه محتاج نه وي او قرض چې یو کس راځي ستا ته لاس نیسي قرض غواړي هغه یې محتاج سړی غواړي نو قرض په دې وجه ثواب زیات لري چې د قرض په وجه باندې د یو محتاج احتیاج دفع کیږي